د لاهور یو بزرګ د کراچۍ نه په ریل ګاډي کې را روان په ډبه کې ناست ورسره یو سړی ناست دی سړی خفه غوندې دی نو ده پې تپوس وکړو چې دا سفر دی ته خبرې نه کوې خفه غوندې څه چل دی ویلې جی ښځه مې مړه ده خو ډېره نیکه وه شپه ورځ به خدای ته په سجده پرته وه او د هغې د وجې زیم دی اول اسمان ته رسولی و او وفات شوی ده بس زړه ته مې سکون نشته دې بزرګ ورته وایي چې بچیا داسې چل دی چې زما کور کې یو جینۍ شته هغه په سترګو ړنده ده په غوږونو کڼه ده او په خپو شله ده نو که هغې سره نکاح تړې نو اوس چې ګاډي نه لاهور ته ورسو کوږ شو نو به درته نکاح کوم سړي ویلې چې جی ړنده او کڼه او شلې باندې به زه څه کوم ویل تا ته به پکې خیر وي خو ته ښه وکړه ویلې ښه دي بلاور په سټیشن یې کوز کو کور ته یې راوستو بېګاله خپله لور ورته په نکاح کړه او سبا شپېلی وله ټکټ واغستو د شپې چې لور وکته یو سترګه دومره دومره غوږونه هم ټیک شپې هم ټیک سهار هغه بزرګ ته راغی چې جی تاسو خو لوړ کړی دي خو بل شان ویلې بچیا په خدای قسم چې دا جنۍ کله نه په ښه بد پوه شوې ده نو دې پردی سړی نه دی لیدلی نو ځکه مې درته وایي چې په سترګو ړنده ده او دې په دې خپو باندې د کور نه بار دنیا نه ده لیدلې نو ځکه مې درته وایي چې په خپو ښه ده دې په دې غوږونو د پردي سړي اواز نه دی اورېدلی نو ځکه مې درته وایي چې په غوږونو کڼه ده وایي په ایمان نن به مونږ د لوڼو داسې تربیت وکړو یو ځل یې دلته د جمعې لمونځ کې ما ویلي چې الله وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کړئ چېرته یو بوډا دلته دا خبره اورېدلې وه نو په سړک روانو د ښځو یو خیمه ورته په مخه راغلې ده چې په مخه راغلې ده نو ده چې سترګې داسې ښکته کړي دي نو ښځې خو چاته اوس پاکستانی ښځې چاته لار پرېږدي دا ډمې م پرون وکتې پرون نابله ورځ جشن پاکستان 14 اگست مبارک شه په بورډونه یې لګولي دي په چوکونو باندې 14 اگست کی خوشی مبارک پروردگار دې ستاسو ورمېږ مات په دې 14 اگست مناولو باندې ورمېږ مات لکه نن چې د امریکې ورمېږونه په کابل کې ماتېږي لګیا دی داسې ورمېږ مات دا 14 اگست دی ته وایي چې په دې ورځ تاسو د پیرنګي نه آزاد شوي وئ د ذلیل بچو نو چې پیرنګي نه خدای آزاد کوي نو خدای ته سجده ولګوئ او د خدای شکر وباسئ کنه نو تاسو ښځې او نر د ډم ځانونو په ګډېدو شوئ او بیا د دې کلو حرامیان په ډېټسنو کې سواره دي او ډولکۍ ځان سره کېنولی دی او دا تمام نوجوان نسل چې دی په ډېټسنو کې ورته ګډېدو د مور واده مو که د خور واده مو که ښځم بل چاته ودېده څه چل یعنی الله چې په چا یو مهرباني وکړي نو د هغې د شکریې دا مطلب دی چې ښځې او نر روزئ او په ګډېدو شئ ورکې که تاسو لیدلي دي څه تاریخونه درته کوم خو خدای ښه پوهېږي د خدای ارادې م انشاءالله درته ټول دي د ورسک بندونه خو یې در باندې راوشلو پوه شوې پرون وګوره د ورسک بند در باندې راښلېدلی دی ورشه په ورسک روډ باندې د دې کلو حال وګوره چې څه حال یې جوړ کړی دی کډې کم خوا یوړی او خلک اوبو کم خوا یوړی الله پاک کله کله داسې م کوي چې د خپل دین بدل اخیستو والا بني ادم پاتې نه شي نو بیا یې په اوبو بدلوي
د نوح علیہ السلام سره چې مرګري نو او د الله د دین بدل نه شو غسته پخپلا نو الله په اسمان را ټیټ کو د اسمان نه به یو ساس کې د کوهتور غړم را پریوته او شپږ میاشتې او خیرای څه کړی و نوح علیہ السلام چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یا الله د دې کافرو لټه لاندې باندې پرېم دي داسې تباہ کې الله ورته کشته جوړه کړه چې ته پکې سور شو بچ شي او کشته په هغه جوړه کړه او باران شروع مکه د لاندې نو برا پټ کولې او د اسمان د پاس نه وره شپږ میاشتې دا دنیا په قهر عظیم کې گرفتار و او مرغانو یې غوښې وخوړې په اوبو کې نو الله دسم کوي که تاسو د الله د دین بدل نه علئ بلکې په بېدینۍ کې په خپله شریک یم د اسمان نه به در باندې قهر نازل لکه ابرهه باندې په بیت الله شریف چې اټیک وکړو سره د اتیانو د فوجه بني آدم د بیت الله بچ کولو دپاره نه و نو الله په ابابیل مارغان راولېږل او د پاسې پې بمباري وکړه کولی شي که نه شي غاوېړه کېږئ مه نن په وقتي طور کنجرتوب او دمتوب باندې ټول ملک غاوېړه دی نن ملک سره د بېدینۍ غم نه دی د ونډې غم دی چې اخور به چېرته و چې لږه ونډه پکې زم وخورم اوس نه ورته برېږئ لګیا یې پیشوازونه هم جوړ کړي دي چې زه به پلاني له ګډېږم او بل وایي زه به پلاني له ګډېږم خدای په خړ سیلاب یوړې که په دې 15-50 کاله کې تجربه ونه شوه زه خو په ایمان درته وایم چې په پاکستان کې داسې ناامیده یم لکه الله چې پیغمبر ته ویلي چې انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اے پیغمبر که دا قوم یره او که نه یره دوی ایمان نه راوړي بس اوس یې پرېږده ته ما ته چې زه ورسره څه کوم زه خو بلکل په دې ملک کې ناامید یم چې دې نه پس به دا قوم کې کېږي یا دا به د سړي زامن کېږي د هر یو سړي به دا خیال دی چې تیکه او ما په خوله کې د سپي خولې له چې تیکه ورشي تاسو به د سپي د خولې نه تیکه راوباسئ وای په خبره پوهېږئ که نه د سپي خولې له چې تیکه ورشي تیکه به تې ته راوباسئ چې څو پورې به مردار کړی نه نن پاکستان تیکه ده او مونږ سپي یو خو چې د چا خولې له ورغله هغه چې مړ کړی نه هغه تیکه ته ایستی نه نو عزیزانو د الله نه انتها اوس په پاکستان کې د هر بغاوت ایس ګناه داسې پاتې نه شوه چې مونږ ونه کړه اوس نتیجه انتظار د خدای د قهر کوئ او ځای په ځای نازلئ ښایي درته چې داسې تا سره هم کولی شم ښایي درته یو چې راونیسي بل له سبقي چې دا دیوی په څه شي راوړي نو داسې تا هم رانیوی شي نو عزیزانو په خپله ځان ټیک کوئ ځان نه وروسته دعا کوئ او کوشش کوئ چې خدایه زمونږ بچیو د دین اهل کې بچیو د دین اهل کې هله به کار کېږي نو تباه به شئ عمر له به جاړئ جړا به هم څوک رکاولی نه شي عمر له به د قبر په لومبۍ شپه کې چې ستا فیصله کېږي د ټول عمر د هسټرۍ یا به عمر له تباه شي او یا به عمر له کامیاب شي نو الله دې وکړي چې مونږ هم هغه خلکو کې چې عمر له کامیاب شي کینی عمر له به تباه شي ځان ټیک کوئ او ځان نه وروسته د خپل کور ماحول ټیک کوئ